اے ناشکره انسانه، اے ناشکره انسانه، یا کله د دې ته سوچ کړی چې یو فلج انسان چې هر سهار له خوبه راپاڅي، نو هغه دې ته منتظر وي چې یو څوک راشي، منت پرې وکړي، بویځي او ټول ضرورتونه یې ورپوره کړي. د دغه انسان یوازینۍ هیله پوهیږي څه شی دی؟ همدا چې فقط یو ځل وغواړي وګرځېږي او دغه ټول کارونه په خپله ترسره کړي. په سترګو ړوند او نابینا انسان چې کله سهار له خوبه راپاڅي، نو له رڼا بلکل محروم وي. لمر نه ویني، سهار نه ویني او هر څه ورته تیاره ښکاري. پوهیږئ یوازینی ارمان یې څه شی دی؟ یوازینی لوی ارمان یې دا وي چې خپل عزیزان وګوري، ځمکه، اسمان او د دې نړۍ ښایستونه وګوري او بس. په وجود ناروغ او د سرطان ناروغانو یوازینی ارمان دا وي چې له دردونو پرته، له دواګانو درملو پرته ژوند وکړي. په خوله ګونګ او په غوږونو کوڼ انسان یوازینی هیله دا وي چې خبرې وکړي او د نورو خبرې واوري. د تنفس ناروغان په دې ارمان وي چې د اکسیجن له ډبې پرته ژوند وکړي. دغه راز معتاد ناروغان د یوې لحظې لپاره پاک ژوند ته هوسیږي. نو ای په وجود روغ او ناشکره انسانه، ولې د دې هر څه لرلو باوجود بیا هم شکایتونه کوي؟ ته ډیر خوشبخته انسان یې، ناشکري مه کوه. له ځان سره کښېنه او حساب وکړه. هر هغه څه چې لرې نعمت دی، او هر هغه څه چې نه لرې والله تعالی نه دي درکړي حکمت دی. د هغو ټولو نعمتونو لپاره چې الله تعالی درکړي دي شکر ادا کړه او ناشکري مه کوه. خپل مشکلات دې تر خپله وسه په خپله حل کړه او نور هر څه الله تعالی ته پرېږده او په هغه باندې توکل کوه. بې له شکه چې الله جل جلاله توکل کوونکو سره دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.